پسرلی راغی ګلان ډیر شو د خپل اوربل ګل به اشنا ورکوما. سلامونه نیکی احترامات ملګرو استاد سرور اکرم علي نادان ما په خپل خوږ سواد کې او په سواد کې بیا خپل په کلی کې موجود ما خپل د یو ډیر دروند مشر سره غواړم چې ډیر جادوګر غږی دی او تاسو سره خواږه سو لفظونه شریک کی. نو را سره اوسئ. اکرم علي نادان صاحب تا خو زموږ دومره صفت وکړو د دومره صفت لایق خو نه خو بیا هم کم وطن کې چې مونږ پیدا یو د هغې څه نه اثرات په هر انسان باندې جی بالکل او کوشش په مونږ کوو چې ویورز ته خپل زمونږ په ذهن کې څه یا زمونږ داسې یو ټیلنټ چې هغه ورته وښیو. ښه یو څو ټپې به ته ووایم دا موسم د ټپو دی که نه پسرلی دی بس چې سمه په زړه یې را پخلی کوي. او زمانه نه هېرېږي یاره او زه دې په زور د زړه نه څنګه او باسمه او ما دې رب ستا په نامه زوړ کي او که به د بلې خیال لرم خاورې دې شمه او توبه کوم کولی نشم دا بې غیرته سترګې بیا درواړومه او زه په سپرلي خوشحاله نه یم د ونو څانګې د یار کور پناه کوینه او ته به مې کله کله یاد کړې زه دې په زړه پورې ګنډلې او ګرځومه په مخ څلور خالونه کېدا پتا مینځه په څلور مذهبه یمه ما خدا الله نه ما خدا الله نه ګلې ستا مینه غوښتله سراسر وشو ما خدا سې نه ګڼله لا 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 ډیره زیاته مینه او مننه.